چې زما ورسره مینه شي نو تختي چې زما ورسره مینه شي نو تختي که دولت دی که جنون دی که جانان. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو. پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام چې زه اکرم الله امید تاسو ته بیا حاضر جناب نادر خان علیل صاحب چې یو ډېر پوه ادبي شخص ته او شاعر د ډېر ښکلی د مروت الله علاقې سره لکۍ سره تعلق لري. دا وخت له موږ سره ناست او تاسو ته خپله خپرونه ځینې ریکارډ کوو. اول خو په خپل پروګرام چې دلته علیل صاحب هرکلی وایو. ډېره مننه، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. علیل صاحب دلته ډېر راغلي یئ، د دې خلکو مینه مو ولیده، ځینې متاثر یې او که نه؟ زه خو ټانک شاعري مې خوښه ده ځکه چې دلته چې کوم تخلیقي قوتي تخلیقي صلاحیتي ډېر زیات زه وینم په دې نوجوانانو چې او په مشرانو چې یو لږ کمای ماته ښکاري چې تنقیدي نشستونه پروګرامونه او دا ناستي چې کومې که نه دا لږ کم دي. که دغه طرف ته توجه ورواړېږي نو ټانک به نوره وده وکړي، ترقي به وکړي د ادب په لحاظ سره، د غزل په لحاظ سره او د ادب هره شعبه چې کومه ده په مخ لاړه سي. ډېره زیاته مننه. علیل صاحب ډېر وخت نه ضایع کوو، په نن پروګرام چې به د موږ ملګرو ته څه شی پیش کوئ؟ بس څو شعرونه به ووایو، یو غزل به ووایو، په دې به نن ګزاره وکړو او بیا انشاءالله بیا تفصیل سره خبرې کوو. خدای خوش واخلي. ژونده یو څو شعرونه وایي چې ژونده خبر دی یم له درد د ځیګر، ژونده خبر دی یم له درد د ځیګر، زه دې د مخ په تماشا ولاړ یم. ژونده خبر دی یم له درد د جګر، زه دې د مخ په تماشا ولاړ یم. او چې د نظر را رسېدلی نه وي، چې د نظر را رسېدلی نه وي، په هر محاذ به شرمنده ولاړ یم. او له نظریې سره د خپل محبت زه لا هغسې وابسته ولاړ یم. ډېر زبردست. یو غزل ده چې ته که د وفا موږ د جفا په ژبه پوه نه یو، ته که د وفا موږ د جفا په ژبه پوه نه یو، ته زموږ په ژبه موږ د تا په ژبه پوه نه یو. ته که د وفا موږ د جفا په ژبه پوه نه یو، ته زموږ په ژبه موږ د تا په ژبه پوه نه یو. موږ نه یو له نوي تصور د مینتوب خبر، موږ نه یو له نوي تصور د مینتوب خبر، موږ د نوي دور د اشنا په ژبه پوه نه یو. موږ نه یو له نوي تصور د مینتوب خبر، موږ د نوي دور د اشنا په ژبه پوه نه یو. او شعر ده چې یا به جادوګر وو یا به ښکار د جادوګرو، یا به جادوګر وو یا به ښکار د جادوګرو، ښه ده چې دې ښار کې د چا په ژبه پوه نه یو. او موږ ته بیخي نشته د خپل قد او د قامت پته، موږ ته بیخي نشته د خپل قد او د قامت پته، موږ د تیارو خلک د رڼا په ژبه پوه نه یو. موږ ته بیخي نشته د خپل قد او د قامت پته، موږ د تیارو خلک د رڼا په ژبه پوه نه یو. او نه له نن خبر، نه له تاریخ نه د پرون خبر، نه له نن خبر نه له تاریخ نه د پرون خبر، ګرم نه یو په دا که د سبا په ژبه پوه نه یو. موږ به تر هغه پورې ونه لیکو د ژوند غزل، موږ به تر هغه پورې ونه لیکو د ژوند غزل، سم چې ای علیلا د ښکلا په ژبه پوه نه یو. ډېره زیاته مننه علیل صاحب د تاسو د وخت راکولو. یو جهان مننه ملګرو. ډېر په زړه پورې خوږ کلام یې تاسو ته پیش کړی نادر خان علیل صاحب. خو دا وخت یې موږ د پروګرام وخت رسېږي سر ته، موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.